سلامونه وخت مو په خیر. زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. طالبانو د مترا خصوصي تلویزیون ودانۍ په دیني مدرسه بدله کړه. طالبانو چهارشنبې د غبرګولي پر 11مه په بلخ کې مترا خصوصي تلویزیون ودانۍ دیني مدرسې ته ځانګړې کړه. طالبانو د دغې ډلې د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر په شتون په یوه پروګرام کې د مترا تلویزیون په ودانۍ کې جهادي مدرسه پرانیسته. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست په دغه پروګرام کې ویلي چې دیني زده کړو ته ځانګړې پاملرنه لري او ډېرې مدرسې به جوړې کړي. چې مترا خصوصي تلویزیون امتیاز خاوند د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور دی. د دې خصوصي تلویزیون فعالیت د حکومت له سقوط وروسته ودرېده. د هرات امر بالمعروف وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د چا په شخصي مسایلو کې کار ولري. د هرات امر بالمعروف رئیس وایي په دغه اداره د چا په سر ګیره شخصیت او تلیفون کار نه لري او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي او عزت د تیری وکړي. طالبانو د غزني نجونو زده کوونکي غوښتي چې خپل مخونه دې پټ کړي. د غزني کې د طالبانو د پوهنې ریاست یو مکتوب کې د دغه ولایت ټولو نجونو ښوونځیو ته امر کړی چې له 4مه تر 6مه پورې نجونې د ښوونځي ته د تګ او راتګ په حال کې پوره حجاب ولري. او په غزني کې د نجونو له ښوونځي ځینو سرچینو تایید کړي دي چې د پوهنې ریاست په مکتوب کې ویل شوي هغه زده کوونکي چې له دغه امر څخه سرغړونه وکړي له ښوونځي به وویستل شي. دا په داسې حال کې ده چې له 6م ټولګي پورته نجونې زده کوونکو له 9 میاشتو راهیسه ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري. طالبانو د ښځو په تګ او راتګ او فعالیت پر پراخ محدودیتونه لګولي دي. طالبانو د تخار دولتي تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ مدرسه بدله کړه. تخار کې ځایي سرچینې وایي چې طالبانو دغه ولایت تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ په جهادي مدرسه بدله کړې ده. سرچینو چهارشنبې د غبرګولي په 11مه له 8 صبح ورځپاڼې سره د خبرو کې وویل چې په دغه تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ 216 نجونې او هلکان محصلان د برېښنایي انجینري، ساختماني، د موټر ترمیم او کمپیوټر برخو کې پر زده کړو بوخت وو چې د درسونو له سرته رسولو پرته بې برخلیک پاتې شول. د سرچینو په وینا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معین مولوي محسن هاشمي نن په رسمي توګه دغه انسټیټیوټ په جهادي مدرسه بدله کړی. د دغو سرچینو په وینا هاشمي د مدرسې د پرانیستلو په مهال وویل چې تخار کې یوه جهادي مدرسه د ملا هیبت الله په حکم جوړه کړه ترڅو په دغه دیني مرکز کې د ځوانانو په تخصص توګه اسلامي زده کړې وکړي. که چېرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.